د ازرې ولسوالۍ په دې ښایسته او په دې ښکلې دره کې ډېرو قدرمنو قومي مشرانو، سپین ږیرو، ځوانانو، د مکاتبو، د مدارسو ګرانو زده کړیالانو او د لوګر ولایت له مرکز څخه د مختلفو اداراتو قدرمنو استازو او ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ډېر خوشحاله یو چې نن ورځ موږ د لوګر ولایت د ازرې په دې لرې ولسوالۍ کې او په دې لرې دره کې چې هغه د منګل دره په نوم باندې یادېږي، دلته د دې کلي او د منطقې له سپین ږیرو سره، ځوانانو سره او متعلمینو سره مخ کېږو. دا یقیني موږ دپاره زښت زیاتې خوشحالۍ ځای ده. که موږ ووایو چې په سلامت کال کې به چې ډېر خوشحاله ورځ په موږ باندې راغلي، هغه به دا نن ورځي. زه له تاسې ټولو نه مننه کوم کور رمضان چې دلته راغلی او د موږ مخې استقبال وکړه او دلته له موږ سره مخ شوی، موږ ته مو د خپل وخت راکړه. داسې تېر کال هم دلته موږ راغلي یو او د ازرې په ولسوالۍ کې موږ دا مشاعره کړې وه په همدې نوم باندې، د چنار دودیزې مشاعرې په نوم باندې. ډېر ملګري به انشاءالله تېر کال هم ګډونوالو. نو سږ بیا موږ راغلو. یو خبره به دا وکړو چې د هر چا خپل مصروفیتونه وي، خپل کارونه وي، خو د لوګر ولایت د ازرې یوازینۍ ولسوالۍ ده چې موږ 2 کاله پیوسته راځو دغسې یو مجلس جوړوو. داسې مجلس جوړول او داسې مجلس ته تګ دا د لوګر په یو ولسوالۍ کې موږ نه ده کړی، خو دا مو د ازرې په ولسوالۍ کې کړی ده. تېر کال هم وکړو، سږ کال هم دغه ده. موږ تاسې په دې مجلس کې قرار لرو. وجه دا ده چې د ازرې خلک دا لله الحمد ویښ خلک دي. د ازرې خلک چې دا علمي خلک دي. د ازرې خلک چې دي دا په دین باندې، په عقیده باندې، په اساساتو باندې ولاړ او محکم خلک دي. علمي خلک په دې دي چې د موږ استادان دي. په افغانستان کې دغسې په علمي جامعاتو کې د ازرې د خلکو ډېر استادان چې دي دا موږ لیدلي دي. زه په خپله په ننګرهار پوهنتون کې ما یو وخت لیسانس کړی ده، بیا مې هلته ماسټري کړې ده، مې په کابل کې دکتورا کړې ده. په لیسانس کې هم د ازرې خلک دا د ما استادان ول، په ماسټري کې هم د ازرې خلک د موږ استادان ول، او په دکتورا کې هم د ما استادان ول. نو ځکه وایو چې تاسې خلک دا د ازرې خلک دا د موږ استادان دي او موږ د خپلو استادانو د احترام او د اکرام دپاره تېر کال هم راغلي یو، سږ کال هم دا راغلي یو او کال ته که انشاءالله ژوند او فرصت و کال ته به هم راځو. په دې مجلسو کې انشاءالله تاسو سره به ګډون کوو. نو ځکه موږ د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ازرې ولسوالۍ دغسې فرهنګي مجلسونو دپاره دا مو غوره کړل او دا مو انتخاب کړه. تېر کال هم راغلي او سږ کال بیا راغلي وو. د دې تر څنګ د ازرې خلک دا مجاهدین دي. په تېر انقلاب کې هم د ازرې خلکو د جهاد او د قربانۍ او د فداکارۍ او د شجاعت دا نښې دا پاتې دي. دا به تر قیامته پورې به انشاءالله څوک به هېروي نه څوک هېرولی شي. دا اوس هم په دې 100 کلن انقلاب کې دغه د ازرې ولسوالۍ او دغه درې د مجاهدینو مرکزونو چې کله په مرکز کې او د مرکز په اطرافو کې په مجاهدینو به چې کله ساحه تنګه شوله، مشکلات به راولاړ شول، نو بیا به مجاهدینو پناه دغه درو ته راوړله. همدا تاسې به ډوډۍ ورکوله، تاسې به شپه ورکوله، تاسو دوی اکرام کړی ده. تاسې د موږ دومره اکرام کړی ده چې 100 کاله موږ ونازولو خو راته ستړي نه شولئ. ځکه دا د تاسې حق ده چې هر کال باید موږ راسو تاسې پوښتنه وکړو. موږ نور ولسوالۍ هم د لوګر ته ځو، خو دا نن ورځ چې موږ راغلي په دې اداره کې مو دلته د تیارو اثار مو لیدل چې دلته پرتې. دا د موږ تیارې نه وي، دا د موږ د دښمن تیارې وي. خو همدې شجاع او بهادر او غیرتي خلکو دښمن ته اجازه ونه کړه چې په دې درو کې وګرځېږي، یا په مځکه باندې یا په فضا کې. دلته موږ د جهاد اثار او علایم دا مو ولیدل. نو قدرمنو ځکه د ازرې د ولسوالۍ د خلکو په ایماندارۍ باندې، په شجاعت باندې، له دین سره په وابستګۍ باندې او په دین باندې په غیرت باندې که څومره ډېره خبر وکړم بیا به هم کم وي. خو ما سره دومره الفاظ او دومره کلمات نشته چې تاسو ته وړاندې کړم. به دومره به ووایو انشاءالله چې تاسې قربانۍ او فداکارۍ دا د اسلامي امارت له مسؤلین نه هېرې نه دي، دا له موږ نه هېر نه دي، دا له تاریخ نه هېر نه دي.
دا به تر قیامته پورې نسلونه به دا انتقالیږي او تاسې په دې شجاعت او په دې فداکارۍ او په دې مېلمه‌نوازۍ به د افغان ولس به تر قیامته پورې به افتخار کوي. الله مو همدغسې غیرتي لره، الله مو همدغسې په وحدت او په اتفاق لره. خو داسې مشاعري عنوان موږ دې په دې بینر لګولی ده د شاعرانو ته او د موږ د فرهنګي ورونو ته ما یوه خبره دا ده چې الله تعالی موږ تاسو ته ډېر هوښیار او ډېره به په حالاتو په نظم باندې آګاه زیرک عالم مجاهد امیر را کړی ده. حضرت امیر المؤمنین حفظه الله تقریبا یو میاشت مخکې د مشاعرو اړوند یو فرمان راولېږه. ځینې وخت به داسې کېدل چې په دې مشاعرو کې به خلکو د یو قوم توهین به یې کوو، یا به د خپلو مشرانو د اسلافو توهین به یې کوو، یا به د مذهب توهین به یې کوو، یا به د موږ تاسې د افغانستان په دې ګاونډ کې په نورو قومونو به خلک لګېدل. نو بیا ځینې وخت به داسې شو چې خپل ارزښتونه به خلکو د پښو لاندې کول په شعر کې. نو بیا حضرت امیر المؤمنین حفظه الله فرمان راولېږه. په دې فرمان کې د شعر اړوند یو غاټه نقشه رسمه کړې ده، حدود یې وضع کړي دي. هغه حدود دي چې الله او د الله رسول موږ ته وضع کړي دي، یعنې دغسې پولې موږ ته رسمې کړي دي که چیرې په دې پولو دننه موږ شعر او شاعري وکړو نه به د الله په وړاندې مسؤل یو، نه به د ولس په وړاندې مسؤل یو. نو په دغه فرمان کې د خلکو توهین او د مشرانو توهین، د خپلو ارزښتونو توهین، دغسې قومونو ته بد نسبتونه کول، دغه داسې الفاظ او کلمات ویل چې هغه د موږ او تاسې د دین او د مذهب او د عقیدې خلافي، په دې ټولو شیانو باندې منع ده. نو زما غوښتنه د قدرمنو شاعرانو نه دا ده، دلته عباسي صاحب په کمیټه کې شته، د نور ملګري هم شته دي. غوښتنه مې د شاعرانو ملګرو نه دا ده چې د خپل امیر حضرت امیر المؤمنین حفظه الله دا فرمان راځي موږ تاسې نن ورځې په دې مجلس کې د دې سټیج نه تطبیق کړو. هم به مو ثواب ګټو، د خپل امیر اطاعت به مو کړی وي، هم به مې د خپل شعر په ژبه باندې د ځوانانو ته او د خلکو ته د میډیا د لارې مو ټول افغانستان ته بیا نږدې ګاونډي هېوادونو ته مې مثبت پیغام به ورکړی، د انسانیت پیغام به ورکړی، د اخوت پیغام به ورکړی او دغسې د یووالي پیغام به ورکړی. نو د ملګرو نه غوښتنه دا ده چې په دې خپل شعر کې د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله دغه فرمان ته جدي توجه وکړي. که په آینده کې هم دلته کوم پروګرام کېږي د شعر او د مشاعرې یا کوم ادبي بهیر وي یا نور دغسې د شعري مجلسونه وي، نو ټولو ملګرو نه غوښتنه دا ده چې د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله دا فرمان دا مد نظر ونیسي او د چوکاټ او د قالب دننه خپل اشعار دا ترتیب کړي. نو زه په اخره کې تاسې ټول نه بیا یو ځلې مننه کوم، کورم ودان چې راغلی په دې مجلس کې هم دغسې په ډېر اخلاص او په مینه مې اشتراک وکړو.